السلام علیکم ټولو خواخوږو مینوالو کتونکو ته ښه راغلاست. هیله ده چې ټول به د روغتیا په کالیو کې نغښتي یئ. نن موږ به نن تاسو ته د ماماس په چینل کې د پښتو زده کړې درکوو. راشئ دا زده کړه راسره وګورئ. ستړي مشئ ګرانو ملګرو، لیدونکو، څارونکو. هیلهمن یم چې ټول به روغ جوړ یاست او تر دې دمه به د خوشحالۍ او خوښۍ شېبې در باندې تېرې شوې وي. څنګه چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې د وینا برخه کړ در پیژندلی و، په دې وینا کې تاسو ته ستاینوم در پیژنم چې ستاینوم څه دی او څنګه پیژندل کیږي او ځانګړتیاوې څه دي په پښتو کې. نو ستاینوم څه ته وایي؟ ستاینوم په انګریزي کې Adjective ورته وایي. اوس یې راځو سم تعریف ته یا پیژندون ته. نو ستاینوم هغه کلمه ده چې د یو څه څرنګوالی تشریحوي یا په بله وینا د یو څه ستاینه یعنې صفت ښیي، لکه ښکلی، وړوکی، ستر، لوی، ستړی، زوړ، زړور، لرګین، غمجن او په زړه پورې. یا داسې هم ویلی شو چې ستاینوم د څنګه دی او څنګه ده او څنګه دي پوښتنو ځوابونه وایي. په پښتو کې ستاینوم د نوم له نوعي یعنې جنس او شمیر سره برابریږي. یو څو بیلګې لکه ښکلی ګل. ګل نرینا نوم دی، یو ګړی دی او ښکلی باید ورسره برابر شي، نو په نرمه یې راځي. او چې جمع شي بیا ښکلي ګلونه. دا ښکلی پر څرګنده یې لیکلی کېږي، ښکلي. یا که کوم ښځینه نوم وي لکه ښکلې نجلۍ. نجلۍ ښځینه نوم دی او یو ګړی یعنې مفرد دی او نو ښکلې به په اوږده یې راځي. همدارنګه په اوږده یې پایېدونکي ستاینومونه جمع لپاره د ښځې جمع لپاره هم یو شان پاتې کېږي، لکه ښکلې نجونې. یعنې بیا یې تکراروم، ستاینوم په پښتو کې د نوم له نوعي یعنې جنس او شمیر سره برابریږي. اوس راځم د ستاینوم ډولونو ته. یوه ډله تړښتي ستاینومونه دي یا ترکیبي ستاینوم چې په انګریزي کې ورته compound adjective وایي. تړښتي ستاینومونه له یو نوم له دوو خپلواکو ګړونو جوړ وي، لکه نوم او ستاینوم. یعنې چې له نوم سره بل ستاینوم وي، لکه خوا بدی او خوا خوږی. دغه خوا نوم شو او بده او یا خوږ ستاینوم شو. یا نوم او کړ. جنگ ځپلی او زیارکښ. په جنگ ځپلي کې د جنگ نوم شو او ځپل کړ شو. او په زیارکښ کې زیار نوم شو او کښ چې له کښل راغلی کړ شو. یو بل تړښت ستاینوم نوم شو لکه پړ مخ، بدمرغه، سپین سترګی او کمزوری. پړ مخ یعنې پړ ستاینوم شو او مخ نوم شو. یا بدمرغه، بد ستاینوم شو او مرغ یا مرغ نوم شو. سپین سترګی، سپین نوم شو، سپین ستاینوم شو او سترګه نوم شو. کمزوری، کم هم کړول دی او هم ستاینوم دی او زور نوم شو. او بل تړښتي ستاینومونه هغه دي چې له کړول او نوم جوړ وي، لکه نیم ژبی. نیم کړول شو او ژبه نوم شو. نیمګړی او ډېر پیښی، لکه ډېر او پیښه. ډېر پیښه یعنې څه معنی چې ډېر پیښیږي، لکه frequent چې په انګریزي کې ورته وایي. او ځینې داسې تړښتي ستاینومونه هم شته چې له دریو ګړونو یعنې مورفیمونو جوړ وي، لکه سربل نوم او وستربل. لکه په زړه پورې، په سربل شو، زړه نوم شو او پورې وستربل شو. اوس راځو
بیلختی ستاینوم ته. بیلختی ستاینوم ته یعنی derivational adjective یا اشتقاقی ستاینوم هغه د وروستاړو او مختاړو په مرسته څرګندېږي. وروستاړه یعنې په دې سور رنګه څلورګوټي کې وګورئ سفکس ته وایي او مختاړه یې پریفکس ته. اوس څو بلګې د وروستاړو بلګې لکه ایز، این، ور، جن، ای، یی، لکه سولیز له سوله او ایز جوړ شوی، زرین له زر او این، زړور له زړه او ور، غمجن له غم او جن، شمالي له شمال او څرګنده یې، او برېښنایي له برېښنا او یي. او د مختاړو بلګې، مختاړ هغه ځای دی چې هغه نه خپلواک ګړ دی چې د نوم مخ ته ولاړ وي، لکه بې او نه. دا دواړه د ستاینوم منفي بڼې څرګندوي او جوړښت یې په دې شکل دی چې نه او بې نوم جمع نوم چې ستاینوم جوړیږي، لکه بې خونده، ناسم، ناپاک، بې خبره، بې خبره یا بې خبره. نو دا وه د ستاینوم پیژندنه. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړي وي، او د تل په څېر دا غوښتنه درنه کوم چې له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. کور مو ودان او په مخه مو ښه.